أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه مخکې تاسو ټولو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او خوشحاله به مو په برخه وي. نو موږ او تاسو به د خیره بیولوژي 12 ټولګي ده چې ډېره برخه جنټیک ده په داسې ویډیویي شکل باندې وایو. نو دا چې تاسو د صنفیانو په ګډه باندې غوښتنه وه، نو زه هم انشاءالله خپل وس نه درڅخه سپموم، او تر څو چې مې وس وي هغو نه داسې ویډیوګانې جوړوم تر څو بیا تاسو یې تعقیب کړئ، او په دې هیله چې تاسو هم درسره تعقیب کړئ. او که چیرې مثلا په ویډیو کې کوم مشکل و تاسو ورڅخه اخذ نه سوای کولی یا بله ستونزه وه، تاسو به یې راتلونکي ویډیو ته حتما ماته وایاست، ځکه تر څو زما زحمت بې ځایه نه شي او تاسو یو شی زده کړئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 12 صنف بیولوژي ډېری برخه یې جنټیک ده. جنټیک که چیرې تاسو د 12 صنف جنټیک سم زده کړئ، انشاءالله په دې کې به تاسو هېڅ مشکل ونه لرئ او تر ډېر به مشکلات حل وي. جنټیک موږ تاسو پېژنو، جنټیک تعریف موږ کړی و چې هغه علم دی کوم چې له والدینو څخه اولادونو ته له یوې حجرې څخه بل حجرې ته یا له یو نسل څخه بل نسل ته ارثي خواص د څېړنې لاندې نیسي. بیا موږ تاسو د جنټیک تاریخ مو ویلی و، که چیرې په یاد دي چې مثلا ډېر پخوا خلک کوشش کوي تر څو حیوانات اهلي کړي، بیا له هغه څخه وروسته مختلفو علماو کار باندې وکړي، خو بالاخره یوازینی کس چې مندل ورباندې وتوانېد تر څو د جنټیک د علم اساس کښېږد او تر څو واقعي معلومات لاسته راوړي. ګورئ دلته د درس په شروع کې په مقدمه کې دلته دوی یو لنډ تاریخ یې راخیستی دی په اناکزاګوراس یوناني فیلسوفولو چې د 1500 قبل المیلاد هم د جنټیک په هکله باندې لږ معلومات وړاندې کړي وو. ده څه ویلي وو؟ ده ویلي وو د ماشوم جنسیت د پلار په وسیله باندې ټاکل کېږي. بیا له هغه وروسته ارسطو هم یوه عقیده درلودله چې ده ویلی وی د جنس د ټاکلو دنده په نارینه پورې اړه لري، ښځه یوازې هغه تغذیه کوي ځکه هلته په رحم کې وده کوي. خو بالاخره مختلف علماو کار باندې کوي، نظریات یې کوله، خو له دغو ټولو څخه وروسته جوهان ګریګور مندل یوازینی کس و چې دی په دې باندې وتوانېد تر څو د جنټیک د علم اساس کښېږدي او واقعي معلومات لاسته راوړي. د خپلې څېړنې یعنې تقریبا تر 10,000 په شاوخوا کې تجربې ده وکړلې په څه شي باندې؟ په فایسم ساټیوم یعنې د نخودو چې مشنګ ورته ویل کېږي، په دې باندې سرته ورسولې او د جنټیک په هکله باندې فرضیې چې هغه بیا وروسته په قوانینو باندې بدلې سوې وړاندې کړې. اوس نو موږ او تاسو راځو د مندل مطالعات ته. ګورئ مندل خو قوانین یا فرضیې رامنځته کړې د خپلې تجربې په کلیسا کې، یعنې هلته یو باغ و بڼ و په هغه کې د تجربې سرته رسولې. تر ټولو لومړنۍ هڅه ده دا وله تر څو هوموزایګس یعنې یو خالص نبات لاسته راوړي. چې لاسته راوړي یو خالص نبات لاسته راوړي، ځکه دا د لپاره ډېر ارزښت درلودی تر څو دی څه وکړي د خپلې تجربې حقیقي سرته ورسوي او حقیقي واقعي پایله لاسته راسي. اوس نو دغه هوموزایګس نبات ته څنګه لاسته راوړي؟ ګورئ په 10 صنف بیولوژي کې موږ تاسو ویلي وو چې هوموزایګس یعنې خالص نبات هغه ته ویل کېږي چې د خاصیت لپاره یوازې هغه جینونه وي. زه تاسو ته یو مثال لیکم. نو د دې مثال لپاره که چیرې موږ تاسو یو وارې د 10 بیولوژي ته وګرځو. ګورئ د 10 د بیولوژي په 4 مخکې دلته موږ تاسو چې ویلي وو د مندل لومړنۍ تجربه. ګورئ مندل لومړنۍ تجربه څنګه سرته رسولې وه؟ ده په خپلو تجربو کې د مشنګ بوټ څخه کار اخیستی. مندل لومړی د یو خالص صفت نبات لاسته راوړ او بیا به یې هغه په خپلو کې څه کوله سره تزویج کوی وي، معنا څه به کوله کراسوی به. کله به یې سره کراس کوي نو بیا به په راتلونکي نسل کې کوم نسل چې به راتلی هغه به ټول دغه خالص نبات خاصیتونه درلودله. اوس ګورئ د مثال په ډول باندې
هغه د مشنګ خالص نبات چې ګل یې سره کم ارغواني رنګ درلودی د بل سپین سره کراس ګوري د ارغواني دی د بل دغه سپین سره بیا کراس کله چې به سره کراس کوي نو بیا په F1 نسل چې بالاس تر له هغه ټول سره کم ټول ارغواني رنګ درلودی نو د دې څخه دا معلومېدله چې دغه ارغواني رنګ چې شو دا خالص و ځکه که چیرې خالص نه وای نو بیا حتما سپین هم پکې ښکاره کېدی نو بیا کله چې بیا تجربه سرته ورسوله بیا په F2 نسل کې به بیا هلته سپین هم ښکاره سوله ځکه به ښکاره سوله چې دلته په دغه نبات خو خالص و خو دغه نبات چې لاسته راغلی ولو په F1 نسل کې دغه په مغلوب شکل باندې د سپین نبات خاصیتونه هم درلودل نو دغه کومه ده چې کوله خالص نبات به لاس راوړي هوموزایګس ورې دغه مندل چې کوم نبات لاس راوړي هغه هوموزایګس یعنی خالص نبات په دغه انځور کې هغه ډېر ښه تشریح شوی دی چې دا تجربه څنګه کوله ورې دلته موږ تاسو په انځور کې وینو دلته ارغواني ګل لرونکی نبات دی او دلته بیا سپین ګل لرونکی نبات دی دغه ارغواني رنګ همیشه په سپین رنګ باندې چې شي دی دا غالب دی اما سپین رنګ چې دی هغه مغلوب شکل باندې همیشه شتون لري دلته ګوري دغه ارغواني رنګ خو موږ تاسو پیرو چې دا ډومیننت فینوټایپ دی معنا غالب فینوټایپ دی او دغه د ارغواني ګل صفت دغه اناون جینوټایپ دی په دې معنا سره چې دا مشخص نه دی جینوټایپ کېدای شي په خالص شکل وي او کېدای شي په خالص شکل باندې خو موږ دغه تجربه د دې لپاره سره ترسو چې دغه معلوم کو چې آیا دغه ارغواني ګل لرونکی نبات خالص دی که نه خالص دی نو ځکه دا اناون دی سپین رنګ خو دا همیشه دغه ناون یعنی پیژندل شوی دی معلوم دی دا په کم شکل باندې شتون په ریسیسیو شکل باندې دی یعنی دا په مغلوب شکل باندې همیشه دغه مغلوب صفات دا په سره کم شکل باندې دا په خالص شکل باندې یعنی هوموزایګس اوس نو که چیرې موږ تاسو راولاړ سو دوی سره کراس کو نو سپرمونه چې کله تشکیلیږي ګوري دا چې دا سپرمونه دي سپرم سمانه دا معنا د نارینه نبات دی چې دا غټه فیګانې لري او همدارنګه دغه بل کوچنۍ فیګانې راخورل دلته رسمو دا بیا هګۍ دی هګۍ په سمانه سره باندې شزنه نبات کله چې موږ تاسو ګورو دا سره کراس ګوري په یو نسل کې ټول سره کم دي ارغواني 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 او ارغواني ټول ارغواني نو موږ تاسو پیرو چې دغه نبات بالکل چې دی خالص دی ولی خالص دی ځکه خالص دی چې په F1 نسل کې ټول سره کوم نباتات لاسته راغله د ارغواني رنګ نباتات لاسته راوړل ځکه که ارغواني رنګ نه وای لاسته راغلی دا نه خالص اوس ګوري دغه نه خالص دی اوس که چیرې موږ راولاړ سو دغه سره کراس کو اوس وګورئ دلته سپین رنګ موږ ښکاره سي ولې سپین رنګ ښکاره سو ځکه ښکاره سو چې دغه په نه خالص شکل باندې شتون لري ګورئ دا په نه خالص شکل باندې غټه پی د کوچنۍ فی اوس وګورئ او دا بیا کوچنۍ فیګانې وي دا خو همیشه په کوچنۍ فیګانې باندې وي نه سپین ریسیسیو شکل باندې شتون لري نو ځکه دا چې سو په F1 نسل کې ټوله چې سو په ارغواني رنګ لري نو ځکه دا نبات خالص او دلته چې بیا وګورئ دلته بیا سپین هم ښکاره سو ځکه چې هغه کراس کوونکی نبات یا یو ځای کېدونکی نبات هغه نه خالص و نو ځکه سپین هم پیدا سو ښه نو دا موږ تاسو خالص نبات لاسته راوړئ اوس نو په عین وخت کې مندل له داسې یو میتود څخه کار اخیستی چې په هغه کې چې کېدله 4 اصله کار کېده دا ګورې مخکې موږ تاسو ویلي اول نوموړی چې کوم مناسب بوټی انتخاب کوي هغه چې و مشنګ یعنی نه خود دغه مناسب بوټی ولې مناسب ځکه دا یو څو صفتونه درلودله یو چې یو دا و چې د هر صفت یوازې دوه حالتونه دریم حالت په دې کې شتون نه درلود یا به ارغواني و ګل رنګ یا به سپین یا به کوچنی قد یا به لوړ قد یا به ګونځ دانې وي یا به شوي دانې وي یا به ژړې دانې وي یا به سره کم دانې وي شنې دانې وي نو دریم حالت په دې کې نه او بل دوی چې شو تزویج ډیر اسان و معنا کراس کول چې شو ډیر اسان و او بل دا د تانیس اله او تذکر اله دواړه په دې کې شتون درلودي نو ځکه سیل فرټیلایزیشن یعنی خپل القاء کېدل هم په دې کې کېدلای شوی او بل دا ژر ګلونه کوي ژر دانې تولیدوي نو ځکه دا چې شو دا مناسب بوټی دوم د په خپل کار کې یوازې یو صفت متوجه کېده کله چې به تجربه سره رسوله ګوري د غلط زره تجربې د سره ورسولې
هغه هره تجربه کې به د یوازې یو خاصیت په نظر کې نیوي. مثلا د ګلانو رنګ په نظر کې نیوي، نور په دانې او په کد و په ګونځوالي او شویوالي په دې د هېڅ کار نه درلودی، فقط هغه ګل به په نظر کې نیوي. چې کد په نظر کې نیوي بیا نه په ګل کار درلودی، نه په دانې کار درلودی، نه په نور کار درلودی، نو ځکه دا د بل د بریالیتوب راز و. او بل دغه تجربې په تصادفي ډول نه دی اجرا کوي. ودرېږه زه ارغواني راواخلم له جړ سره کراس کړم څه کېږي، ودرېږه زه د لوړ قد والا له ټیټ قد سره کراس کړم څه کېږي. یا دا تصادف نه ولو، بلکې د خپل تجربې حسابولې او هغه به چې کولې محاسبه کولې، بیا به د خپل تجربې کولې سرته رسولې. هغه محاسبه به د احتمالات په وسیله باندې سرته رسول، احتمالات قوانین په وسیله باندې سرته رسولې. نو په دې سره دی وتوانېدی چې تر څو د جنټیک د علم اساس کړي. دغه څلورې د بریالیتوب رازونه وو. مخکې مو تاسو په 10 سیم کې ویلو. اوس نو چې کله میندل بریالی سلو د خپل تجربې سرته البته بریالی نه و تر اوسه، د تجربې وکړلې، هغه د بریالیتوب رازونه وو، هغه نبات وو، هغه دغه ټوله کیسه وله. خدای بریالی په دې باندې نه ولو چې د کارونه د چا غوږ ونه نیوی. دی راولاړ سلو په یو عام محفل کې محضر کې ډېر علماو د خپلې تجربې وړاندې کړي، هېچ چا سر په ونه ګروي، یعنې هېچ چا سر په ونه ګروي او نه یې وویل چې مثلا دا به واقعیت ولري. خو دی په خپلو کارونو باندې پوره ډاډه ولو، ځکه د ویلي و چې زه مې په خپلو کارونو باندې پوره باوري یم او راضي یم. زه باور لرم چې یو وخت په نړۍ زما کارونه وستایي. نو کله چې بیا مثلا دی وفات سو، له ده وفات څخه 20 کاله وروسته په 1900 میلادي کال کې 3 نبات پېژندونکي راولاړ سوله، چې هغه څوک وله، یو هوګو دیوریس و، همدارنګه بل ایریش فون شرماک و، همدارنګه بل ایریش څوک و کورینس. دوی راولاړ سوله، میندل قوانین بیا وڅېړله چې بالاخره میندل یې تر بریالیتوب پورې ورسوي او د جنټیک په تاریخ کې د ده نوم ثبت سو. د دوی په نامه باندې ځکه دا جنټیک ونه نومول سو چې دوی اول کار نه و کړی، کار میندل کړی و، دوی فقط بیا ځلي کار باندې وکړي. نو اوس موږ تاسو راځو د میندل قوانینو ته. میندل د خپلو زیات تجربو په وسیله باندې چې سو 4 فرضیو ته ورسېدی. البته د چې دا څېړنې وکړلې، تجربې وکړلې، د دغه نظریې فقط په فرضیو باندې بدلې شوې، په قوانینو باندې لا نه وې بدلې شوې، چې هغه 4 فرضیې موږ تاسو دلته لولو. نو لومړی فرضیه چې ده، ژوندي موجودات د هر صفت لپاره 2 الیلونه لري. هر صفت د ګلانو رنګ، د قد، د دانې رنګ، د دانې ګونځوالی مثلا شویوالی، دا ټول چې لري 2 الیلونه لري. په دغه 2 الیلونو کې یو یې د مور څخه اخلي، بل یې د چی څخه اخلي، د پلار څخه اخلي. دغو دواړو ته چې یو له مور څخه اخلي، بل یې له پلار څخه اخلي، دې ته وایي چې شي الیل. یا مثلا یو د بل ضد مخالف، یا مثلا چې شي متقابل الیلونه، البته جنونه د چی په نامه یادېږي، د الیل په نامه سره یادېږي. اوس ګورئ مثلا موږ تاسو راځو چې سره کراسو، لکه په تېره تجربه کې چې موږ تاسو 2 دانې ګلان سره کراس کړل. 2 نباتات و چې یو چې شو ارغواني رنګ درلودی، یعنی چې شو پی او بل چې شو WW. اوس ګورئ دا پی دا ارغواني رنګ لپاره جن دی او دغه W د سپین رنګ لپاره. اوس نو دغه پی دغه W چې شي دی متقابل جنونه، دا چې شو دته وای الیل. اوس نو کله چې مثلا بل نسل لاس راځي، پی او W هم لاس راځي، نو ګورئ پی او W چې کله لاس راځي، ګورئ پی W. اوس نو چې شو پی سو او W. اوس دا سره کوم دی؟ ارغواني دی. ارغواني نسل خلاص رالی، خو په دغه 2 جنونو کې چې یو پی دی او بل W دی، دا یو پی له ونسل مثلا والد څخه دی، او دا W له چی څخه دی، دا له بل والد څخه دی، یعنی یو له مور څخه دی او بل له پلار څخه دی. نو دغه دواړو ته چې وایي الیل، او د هر یو ته چې وایي جن، یو د بل چې دی متقابل دی. دومې فرضیه ته راځو. په دوم فرضیه کې څه وایي؟ د هر صفت الیلونه شای یو ډول، یعنی مشابه او یا سره کم وي،
متفاوت وي. یعنی هر صفت کېدلی سي په دوو یا څو بڼه باندې شي ښکاره سي. مثال په ډول باندې مشنګ بوټي ګلپاڼې کېدای سي سپین رنګ ولري یا ارغواني رنګ ولري. نو دلته څه شي دی؟ ارغواني رنګ د سپین رنګ د جن علیل دی او سپین رنګ بیا د ارغواني رنګ د جن څه شي دی؟ علیل دی. دغه علیلونه د مثل تولید د کثیر په وخت کې یو له بله جلا کېږي. څنګه جلا کېږي؟ ځي ګمیټونو ته، د ګمیټونو د لارې بیا څه به کېږي؟ راتلونکي نسل ته انتقالېږي. اوس مثلا دا چې دی ارغواني ګل دی او دا چې دی دا سپین دی، دا چې دی پلار دی او دا چې دی مور دی. اوس نو دغه علیلونه دواړه د کله چې تکثر وشي میوسیس به شرط ورسیږي، دا دواړه یو له بله جلا کېږي، یو پی یو جلا کېږي، بل پی جلا کېږي. دې څخه مثلا چې جوړېږي دا سپرم سي او دا بیا بل سپرم سي او دغه بیا چې سي ډبلیو ډبلیو دا اګی سي او دا بل ډبلیو هم چې سي اګی سي. اوس ګوري ور بل جلا سو، کله چې جلا سي نو بیا دغه راتلونکي نسلونو ته څه کېږي؟ انتقالېږي، بیا نور نسلونه منځته راځي. نو دا سوه درېیمه فرضیه. البته چې دومه فرضیه. درېیمه فرضیه ته موږ تاسو درېیمه فرضیه بیا څه وایي؟ وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه باندې سره یوځای کېږي، کله چې سره یوځای سي کېدای سي هغه یوې خاصیت ښکاره کړي، هغه بل خاصیت چې پټ کړي. هغه یوې چې دغه خپل خاصیت ښکاره کوي هغه ته چې ویل کېږي؟ هغه ته یې وایي غالب، او هغه چې کېږي نه ښکاره کېږي هغه ته یې وایي چې مغلوب. یعنی غالب او مغلوب. دا اصل درېیمه فرضیه د غالب او مغلوب ده. یعنی کله چې مثلا کمنټونو په وسیله باندې جنونه انتقالېږي، دا یوې کېدای سي ځان ښکاره کړي، دا بل چې پټ کړي. هغه چې ځان ښکاره کوي هغه ته وایي زورور، نامي، غالب، بارز، ډومیننټ. او هغه چې ځان نه ښکاره کوي هغه ته چې وایي مغلوب یا مثلا چې ریسیسیو. لکه مثلا موږ تاسو چې هغه په مخکې ولیدل هغه د مندل چې هوموزایګس نبات لاسته راوړي نه و، هغه خالص چلته هغه ټپي پی ځان ښکاره کوي ډبلیو پټیا ده، یا مثلا غټ آر څه به کېږي ځان ښکاره کوي، کوچنی آر پټېږي. نو موږ تاسو پی او ډبلیو یو نسل چې لاسته راتلی چې دا سره کوم ارغواني رنګ یې درلودی، نو دغه پی چې څه ده؟ دا یې غالبه ده او ډبلیو چې ده دا یې مغلوبه. نو څلورمه فرضیه یې څه وایي؟ وایي دغه علیلونه چې کم جلا کېږي چې دغه په یوه صفت پورې اړه لري. مثلا چې پی وه او بل چې وه پی وه، دا دواړه په یوه صفت یعنې په چې پورې اړه درلودله؟ په ارغواني رنګ پورې. اوس نو دغه چې کله مثلا ګمیټونه جوړېږي، مثلا دغه هم ګمیټ سي، مثلا چې سپرم سي، او دا بل هم چې ګمیټ سي سپرم سي. اوس نو دغه چې یو له بله جلا سولو او دوی چې به کېږي یوازې یو دانه چې انتقالېږي ګمیټ ته انتقال سو. ګوره یو دانه دا یو دغه ګمیټ ته سو، دا بل دغه ګمیټ ته سو، دغه بیا څه به کېږي؟ نسل انتقالېږي. بیا چې مثلا تخمام ورته راسي دوی دواړه څه به کېږي؟ نسل ته انتقالېږي او هلته شي صورت نیسي؟ القاء صورت نیسي. دا څلورمه فرضیه سوه. دغه فرضیې بیا وروسته موږ تاسو وایو په قوانینو باندې بدلې سوې. اوس موږ تاسو یوې بلې موضوع ته داخلېږو چې هغه چې دی یو رګاته زویج دی، یعنې مونو هایبریډ کراس دی. دا چې ته ویل کېږي هر هغه تزویج چې مور او پلار یې یوازې په یوه صفت کې توپیر سره ولري، یعنې نور یې ټولو صفتونو سره یو شان یې، قد یې یو شان یې، مثلا د ګلانو رنګ یې هم یو شان یې، د دانو شکل یې مثلا غونج او صاف دغه هم دواړه یو رقم، یا غونج یا مثلا صافي، دا ټول سره یو شی، خو یوازې په یوه صفت کې فرق سره ولري. مثلا دانې د یوه داسې رقم یې ژړې، د بلې دا شنې، یا د یوې د شنې د بل دا ژړې، دې ته وایي چې مونو هایبریډ. دغه نباتات سره کم دي، یو د بل سره مونو هایبریډ دي، معنا یوازې په یوه خاصیت کې فرق سره لري. نو مندل څه کوله؟ مندل هغه نباتات چې د رنګ په تولیدولو کې فرق درلودی، یعنی سره کم ژړې او شنې دانې تولیدولې، په خپلو کې به یې سره تزویج کولې او بیا به چې کوله؟ فاعل لاسته راوړل. ښه، نو مندل څه وکړله؟
نو میندل دغه نسل چې مثلا د انتخاب کې چې وایي ژړې دانې درلودلې او بلې شي دانې درلودلې ګوري خالص نبات خو لاس ته راوړی دی چې هغه ژړې دانې لري. نو دغه دوه دانې نباتات چې مثلا وایي ژړې دانې درلودلې او بلې سره کم درلودلې شنې دانې درلودې موږ تاسو راځو رسموي په داسې شکل باندې یعنی دا وایي سره کم دانې درلودلې ژیړ دانې درلودې په سره کم شکل باندې په خالص شکل باندې او دغه بلې مثلا سره کم دانې درلودلې دا بلې بیا شنې دانې درلودلې شنې دانې خو نو په کوچني ار باندې راځي ځکه چې ژړې دانې په شنو دانو باندې چې شي دي غالب دي. یعنی میندل هغه دوه نباتات چې غوره کړي وو هغه پیرنټل جنریشن و. بیا له هغې څخه چې کوم نباتات لاسته راغله هغه فرسټ پیرل جنریشن و یعنې F1 نسل و. یعنې چې کله په والدین سره کراس کړل هغه چې کوم نسل لاسته راغلی هغه چې و F1 نسل و. په F1 نسل کې د ولیدله چې ټول نباتاتو یې ژړې دانې درلودلې ځکه ژړې په شنو دانو باندې چې شي دي غالبې دي. بیا د یې راولاړ سولو تر څو سم معلومات دقیق کړي د نباتاتو جنس به یې تغیر کوي. یعنې لکه بیا مخکې ژړو دانو والا جنس ژړو دانو والا نارینه والا دا واره چې کوي د نارینه شنو دانو کوي خو بالاخره عین پایله یې لاسته راوړله. نو د هغه څخه وروسته بیا چې کله د F2 نسل په خپلو کې سره کراس کوي بیا د ولیدله چې د ژړو دانو سره سره شنې دانو والا نباتات هم چې شوي دي پیدا شوي دي. زه یې تاسو ته په یو مثال کې لیکم. ګورئ څنګه کړی و یو نبات درلودونکی د سره کم و د ژړو دانو و په خالص شکل باندې ژړې دانې موږ تاسو په غټ آر سره شوي ځکه غټ آر خو نه په کوچني آر باندې چې شي دی غالب دی. ګورئ بل چې دی شنو دانو والا او شنو دانو سره کم ته جینوټایپ و هغه کوچني آر و. اوس دغه دوه نباتات چې د غوره کړله چې دغه یو مثلا چې شي لري شنې دانې لري په خالص شکل باندې دی او بل ژړې دانې لري په خالص شکل باندې دی. دغه ته د چې شي وویله پیرنټل جنریشن یعنې چې شي و دا والدین سو. بیا چې کله مثلا د دغه دوه سره کراس کړله په F1 نسل کې ګوري معلومیږي چې ټول سره کم دانې لري ژړې دانې لري مثلا غټ آر کوچنی آر غټ آر کوچنی آر نو دا چې شو ژړې دانې سوې بیا دغه غټ آر بیا دغه کوچنی آر یعنې له یوه نسل څخه په ګمیټ کې که غټ آر له کوچني آر سره یو ځای شي نو دا به شي ژړې دانې سي. بیا دغه بل ګمیټ څخه مثلا غټ آر د بل ګمیټ څخه کوچنی آر غټ آر کوچنی آر خو بالاخره څلور سره همدغسې لاسته راځي یعنې ټول سره کم دانې لري ژړې دانې لري. نو بیا دی راولاړ سولو دغه F1 دا ګور د F1 نسل په نامه سره یاد کړئ. بیا دی راولاړ سو دغه F1 نسل په خپلو کې سره کراس کړي مثلا دغه دوه دانې یې راواخیستله غټ آر کوچنی آر غټ آر کوچنی آر دا چې کړل په خپلو کې سره کراس کړه. اوس ګورئ دلته معلومیږي چې غټ آر کوچنی آر دا سره کم دانې سوې ژړې دانې سوې ځکه غټ آر دا دواړه په خالص شکل باندې ژړې دانې دي. بیا دا غټ آر کوچنی آر دا سره کم سوې دا هم ژړې دانې دي. ولې ژړې دانې دي خو هغه د شنو دانو جن هم دغه دی پکښې شته خو یا غټ آر په کوچني آر باندې غالب دی. بیا دغه غټ آر کوچنی آر غټ آر کوچنی آر دا هم چې ژړې دانې سوې خو بالاخره یو دانه ګورئ دلته کوچنی آر هم لاسته راځي کوچنی آر نو دا سره کم دي دا شنې دانې سوې. اوس نو د دغو ترمنځ نسبت څو دی 3:1 دی یعنی 3 دانې سره کم دي ژړې دي او دغه یو دانه یې شنې دانې دي. بیا دی راولاړ سولو دغه تجربه یې په قد کې هم سرته ورسوله خو بالاخر له هغه څخه هم عین پایله چې سوله لاسته راوړل سول او په دې شکل باندې دغه مونو هایبریډ کراس د سرته ورسوي او دغه رقم پایلې لاسته راغلې ورڅخه. نو د نن لپاره همدومره کفایت کوي. دا د ارزونې لپاره و چې مثلا زه د خپل دغه میتود و ارزوم او تاسو دغه خپل
درک یا مثلا اخذ ورڅخه وارزوئ چې مثلا تاسو څومره دې څخه درک کوئ یا مثلا اخذ کوئ شی ورڅخه زده کولی شئ. نو په راتلونکي درسو کې به انشاءالله موږ تاسو د میندل په قوانینو باندې بحث کوو نه میندل قوانین به وایو بالاخره هغې څخه وروسته نور درسونه به هم انشاءالله وایو. نو د نن لپاره ښه وخت او ښې چارې.